سلام ستړي مشئ د کرکټ وروستیو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د آی پی ایل په دوام ګجرات خپله دویمه لوبه چنای ته وبایلله. د راشد خان او عظمت الله عمرزي اړوند لوبډلې ګجرات ټایټنز په ډیر ستر توپیر خپله دویمه لوبه چنای سوپر کینګز ته وبایلله. په دې لوبه کې راشد خان او عظمت د تیر په څیر ښه نه وو. د هیواد د فوټبال ملي لوبډلې لوبډلمشر او محمد نبي لیدنه. د هیواد فوټبال ملي لوبډلې لوبډلمشر فیصل شایسته هند ته له ماتې ورکولو وروسته په هند کې له محمد نبي سره وکتل. دواړو خپل شیټونه یو بل ته ډالۍ کړل او د محمد نبي لوبډلې ته یې په آی پی ایل کې د ښه بخت هیله کړې. د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ لوبه کې له ماتې وروسته د بنگلادیش تازه اقدام. بنگلادیش د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ لوبه کې له سترې ماتې وروسته شکیب الحسن او حسن محمود لوبډلې ته راغوښتي. یا دوه لوبغاړي به د هیدروي او مشفق الرحمن پر ځای ولوبیږي. د نړیوال جام لپاره د پاکستان کرکټ بورډ هڅې. د پاکستان کرکټ بورډ د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام لپاره د یوې پیاوړې لوبډلې د جوړولو په موخه خپل پخواني او اوسني مخکښ لوبغاړي راټول کړي څو د نړیوال جام لپاره یوه نه ماتېدونکې لوبډله جوړه کړي. د ښځو اسیا جام او ګډون کوونکې لوبډلې. د ښځو اسیا جام چې ټاکل شوی د روان کال د جولای په 19مه پیل شي، پکې د 4 بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو په ګډون 8 لوبډلې لوبیږي. د دغه جام د 2024 کال پړاو به د پاکستان او نیپال او هند او متحده عربي اماراتو په لوبې پرانیستل شي. او د هندي لیګ په دوام د محمد نبي او فضل حق فاروقي لوبډلې مخامخ کیږي. د آی پی ایل د دوام په درشل کې نن د محمد نبي اړوند لوبډله ممبئی انډینز او فضل حق فاروقي اړوند لوبډله سنرایزرز حیدرآباد له یو بل سره مخ کیږي. د دواړو لوبډلو په تیرو لوبو کې افغان لوبغاړو ته د لوبېدو موقع نه وه ورکړل شوې.